بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه درنو دوستانو، په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ یې. نن په دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته دا در وښایم چې څه ډول کولی شو واتساپ په خپل لیپټاپ کې ځان ته اوپن کړو او په لیپټاپ کې د واتساپ څخه استفاده وکړو. یو دوستان چې هغوی په دفاترو کې دندې لري نو د موبایل څخه پرته په کمپیوټر کې هم ورته اړتیا پیدا کیږي، ضرورت یې ورته تر څو خپل واتساپ په کمپیوټر کې هم ځان ته اوپن کړي. طریقه ډیر اسانه او ساده ده. تاسو به انټرنیټ سره وصل استئ، هم په کمپیوټر کې هم په موبایل کې. کله چې انټرنیټ سره تاسو وصل شئ، تاسو به راشئ خپل د کمپیوټر مایکروسافټ سټور ته. کله چې مایکروسافټ سټور ته دوستانو راغلی، تر دې وروسته دلته موږ ته لیکل شوی دی سرچ بار د سرچ ایپس گیمز اینډ مور. دلته به تاسو ورته ولیکئ چې واتساپ. صحیح دی، تر څو موږ سره واتساپ راشي. ما له مخکې څخه سرچ کړی دی، زه همدغه واتساپ ورته پریس کوم تر څو موږ سره راشي. ګورئ دوستانو، واتساپ ما سره څنګه شو راغی. دا به له دې ځایه تاسو کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړه، دا به ځان ته څنګه کوي، ډاونلوډ به کوي او انسټال به کوي. لږ ورته منتظره کېږو تر څو موږ ته دغه په دې ساحه کې ګورئ دا ما له مخکې نه ډاونلوډ کړی دی، ځکه دلته ما ته اپډیټ لیکي. صحیح ده، ګورئ دلته ما سره په ټاسک بار کې شته، له مخکې نه ما ډاونلوډ کړی. که تاسو ډاونلوډ کړی نه وي، دلته ډاونلوډ راځي، ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو کولی شئ څه کړئ، دا ځان ته ډاونلوډ کړئ. کله مو چې واتساپ ځان ته د مایکروسافټ سټور څخه ډاونلوډ کړو، هغې څخه وروسته یې ځان ته په ټاسک بار کې پین کړئ، ځکه واتساپ داسې یو اپلیکیشن ده چې روزمره ژوند کې پکارېږي، نو بهتره ده چې په ټاسک بار کې تاسو ځان ته پین کړئ. ښه دوستانو، واتساپ مو انسټال کړه، په ټاسک بار کې مو ځان ته پین کړه. تر دې وروسته به راشئ واتساپ به ځان ته اوپن کړئ. کله مو چې اوپن کړه، اوس تاسو ته وایي چې وروره ته دلته لاګین شه. ته به په لاګین باندې کلیک وکړئ. کله چې په لاګین باندې کلیک وکړو دوستانو، دلته تاسو ته مکمل ګیټ لارښوونه یې کړی چې تاسو اوس خپل موبایل ته لاړ شئ، ځکه موبایل کې خو ما سره واتساپ اوپن ده. غواړم همغه عین واتساپ یا سیم واتساپ په همدغه لیپټاپ کې هم ماته څنګه شي اوپن شي. نو طریقه یې ماته 3 سټیپه دي، وایي دا 3 سټیپه ترسره کړه تر څو تاسو ته موږ ستاسو د موبایل کوم واتساپ چې هلته خلاص دی، په دې لیپټاپ کې هم درته خلاص کړو. هغه له دې څخه نور زموږ کار دوستانو خلاص شو. اوس راځو خپل موبایل ته. موبایل ته راغلم دوستانو، ګورئ په دغه ساحه کې زه په دې واتساپ باندې کلیک کوم. کله مې چې دلته کلیک وکړلو، تر دې وروسته به تاسو راشئ په دغه 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ. د 3 ټکو باندې تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ، تر دې وروسته لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ. لینک ډیوایس باندې مو هم کلیک وکړئ. اوس دلته موږ ته لیکل شوی دی چې لینک ډیوایس، په دې باندې کلیک وکړئ او تر دې وروسته به خپل فنګر ورته اضافه کړئ. ګورئ ما ورته خپل فنګر هم څنګه ورکړ. اوس ما ته کیو آر کوډ څنګه شو، هغه سکینر یې خلاص شو. دلته اگر چې ما سره وخت هم څنګه شو ختم شو، دا به زه دوباره دوستانو دلته په لیپټاپ کې دا کیو آر کوډ دوباره راغی. اوس دا چې دوباره جنریټ شو، دا به موږ له دې ځایه راواخلو او سکین به یې کړو. لږ ورته منتظره کېږو، دا یو څو ثانیې وخت نیسي تر څو موږ سره څنګه کې لاګین کړي. دوستانو ګورئ کمپیوټر کې څنګه زموږ د سکینر په ترو باندې سکین شو او اوس موږ سره واتساپ څنګه کېږي په لیپټاپ کې خلاصېږي. نو په دغه سیمپل او ساده طریقې سره دوستانو موږ وکولی شو چې د موبایل ترڅنګ په لیپټاپ کې هم خپل واتساپ ځان ته اوپن کړو، استفاده ورڅخه وکړو. تاسو کولی شئ هم په لیپټاپ او هم په ډیسکټاپ کې دغه طریقه وکاروئ او خپل واتساپ د موبایل ترڅنګ په کمپیوټر کې هم خلاص کړئ، استفاده ورڅخه وکړئ. په دې هیله یم چې دغه ویډیو تاسو ته ګټور تمام شوی اوسي. دوستانو زموږ یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ، ویډیوګانې لایک کړئ او خپل نظریات په کمنټونو کې ور اضافه کړئ. مننه.